افغان ځواکونو توند غبرګون د پاکستان ملیشو پر مخ وښوده. ډیورن باندې څه شوي ویډیو را سره تر اخره وګورئ. په کندهار کې افغان سرحدي او دفاعي ځواکونو له سهار راهیسې د پاکستاني ملیشو پر وړاندې برید ته په ماشه ولاړ دي. د پاکستاني ملیشو لخوا په تپل شوي ډیورن کرښه باندې د اغزن تار غځولو پر وړاندې افغان سرحدي ځواکونو خپل لومړی درجه چمتووالی نیولی ده. او که د پاکستاني ترهګر پرستې ملیشې لخوا په دغه سیمه کې د اغزن تار غځول پیل شي، افغان دفاعي او سرحدي ځواکونه به پرې برید وکړي. نن سهار په ډیورن کې پاکستاني لوري د اغزن تار غځولو هڅه پیل کړه چې افغان سرحدي ځواکونو مداخله وکړه او ګواښ یې وکړه که د دغې کار ته ادامه ورکړه له غاښ ماتونکي ځواب سره به مخ شي. له همدې امله په سیمه کې حالت ترینګړی دی او هره شیبه د برید شونتیا لیدل کیږي. افغان سرحدي ځواکونو د پاکستاني لوري پر وړاندې د برید بشپړ چمتووالی لري. په سپین بولدک کې د سرحدي قواو د دریم لوا قومندان جنرال محمد انور انبیا وایي چې پاکستاني ملیشو له سهار راهیسې هڅه پیل کړې ده چې د زاړه کلي نومي سیمه کې اغزن تار کش کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیر کم هم وخت کې ناوخت د پاکستان ملیشو لخوا د ډیورن پر تپل شوي او نه منونکي کرښه باندې د اغزن تار غځولو هڅه شوې ده چې یا د افغان میړنیو سرحدي ځواکونو او یا هم د ولس له غاښ ماتونکي ځواب سره مخ شوي دي. تیر کال په خوست کې هم د ولسي خلکو لخوا پر ډیورن باندې غځول شوی اغزن تار سټول کړل شوی و او پاکستاني ملیشې په ولسي پاڅون سره په شا وتنبول. د پاکستان په سیمه کې د ترهګرۍ اصلي تمویلونکی او ملاتړی هیواد دی چې له افغانستان سربیره د هند، ایران او یو شمېر نورو ورسرڅیرمه هیوادونو لپاره سرخوږی جوړ شوی ده. په افغانستان کې له طالب اورپکو سربیره د داعش لشکر طیبه او ځینو نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. اخوا هندوستان هم وخت ناوخت د پاکستان پر وړاندې ترهګرۍ د ملاتړ له امله نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ته شکایت کیږي. په کندهار کې ولایتي چارواکي او د سرحدي ځواکونو مسؤلین د پاکستاني ملیشو پر وړاندې هر ډول یرغل ته چمتوالی لري او زیاتوي چې که مقابل لوري د زړې په اندازه هم بې پروایي وکړه له سخت ځواب سره به مخ شي. له همدې امله په سپین بولدک کې د پاکستاني ملیشو پر وړاندې د سرحدي ځواکونو لخوا لومړی درجه چمتوالی نیول شوی ده او د مقابل لوري اندک ته وروسته ګوته په ماشه ولاړ دی. درنو لیدونکو نظرونه مو راسره حتما په کمنټ کې پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.